تباه شو تباه په خدای یقین وکړه چې غرق او پرک شو دې ګرمۍ ښه مې دې پلار ته وي چې یو پلانټ راته ولګونه ځه خو نور څه نه پاکۍ ماکۍ خو به لګېدلی لږ به یې خو څه وکړې چاته وې چاته موږ دې ته قسمت دی چې څه پر یادونه دې چالو کړي لالا لالا راته مو وایه ته خو زما نه مشره بیا به خلک وایي چې زمانو زوړ سړی دی څوک به ښځه هم نه راکوي زه سوچ هم چې لوړی یم مشر ته رانې اوس په دې دا غوږ وم بل چاته ونه وی ګورې ګپ که خو دا خبره کوي خو زه تا نه کشر یم ګورې تپوس به وکړو زه چا نه څه حساب دې وایې که نه څه ویم څه روړۍ نه وږې شوې یم یو قسم به خدای سم خو مې که نه ته دا به زه چېرته ستا د خدای نه ما چاته وایم چې زه مړی یم او زه نن ډوډۍ نه خورم یم داسې کار دی د کار نه به هغه بابا راشي او پیسې میسې به راوړي بیا به پیسان له بس یخ مخار سره وړو حالات خراب دي ګرمي ده خو زه ورلم او کار مې وکړو خو داسې زیړه خوله به مې نیولي سته به مردارې بیا به مې لالې نه ته خو کار مه کوه ته ماشوم لکه داسې کې بس بابا به یې کوي که نه واو خیره مړی کوي به خبره مې رضا کوله زه به ځم وروستو ماښام کور ته صحیح ده که نه نو بیا خو ښه ده به وبدې ځم یوازې مه ده نه نه زه به لاړه شمه هېڅ څه خبره نه ده صحیح ده څنګه څخه پېغله خو اوس په ته روانه یوازې موږ شرمې خلک به چې پلانکي خور داسې یوازې روانه وه خلک درته معلوم نه دي د یوې نه دوه جوړوي موږ څه له شرمې خود ښځه بس داسې به وکړو که نه زه به بیا صادر مادر روانم بس ځو به صحیح ده چې په وخت کور ته لاړ شم هغوی به بیا ماښام له روټۍ نه خو یم کیلې مونه به مې راوړی وي جوس به م کړی وي ماښام به م څکلی وي سبا بدلې نو بس دې نه کومه ښه خبره سبا به لاړه شو سبا به لاړه شو د خیر اخرې شپه به جوس وڅکې د مرګ او د ژوند پته نه لګي یا به ورته رینګ وکړمه او رینګ به ته وکوې سبا به مې ویده راوړي د خیر خپل ورو خو لالا مه یادوه خالد وایي لالا نوم مې داسې بدې شي رښتیا او ګلجي به درته وي ګلجي بس د ګلجي معنی نه خبرې د ګلجي معنی د زړه پورې بس دا ګلجي نوم ټیک دی ما زه تا ته یم که چې ته ما سره خبرې کوې نو ته ورکې بیا نښلي نه نه نښلی منه خو ګرمۍ خراب کړم تا ته څه پته را ښځه ته کې نه زه یخې اوبه راوړم الله دې د مرګه پورې ژوندی ساته او الله دې حسن کې برکت واچوه او الله دې له 12 بچي درکړه چې یو داسې یو بل داسې وایي ماما شربت وڅکو اوبه وڅکو چای وڅکه ماشاءالله جوار خو یې داسې کړي که نه مړه دا پسه چې مې اخیستې انشاءالله یو په ترپل به یې راله ګټي او هغه بل پکې راشي چې دا مې د ماما دي ماما نه ما وتل د هغه دادا دي م ستایي اورې خو دا پرې اخري دا د خاورو زور دی او دا د ایران دې ته دې دوه وږي کړي دي خو افغه تابع یم دا بل ځای به څنګه دا ته ما وکړه د دوه کړي دي زبردست وږي دي یو خو هغه ده چې مړ به مې پکي هغه دا خو سبار یې بل غواړي دا خو ټول شوي ده وګوره ته خدای بنده یې دامره وږي کړي تو به ودې کتل تا دی نه ودې کتل څه شی وږي دې وکتل ښه دي وږي خو ښایسته وږي دي او بس الله داسې کړي د نصیب خبره او زما خپل نصیب دا د ایران زور دی او د خاورې ولې دا د خاورې زور دی او دی خو پسې زما د پیسو زور دی څه پیسو په دې زما دی او ستا زور دی مشره که په دې ته ما مړم کې که نه نو ما دې خودي ووایي کرانې والې دا هم درته ویې نه عثمانه موږ به تر کومې تاسې ژوند کوو او پټ به ملاویږو زه خو تا ته ویم چې خپل کور ته مې بس دی بوځه که نه ګوره سلما 20 ځله مې درته ویلي او پته هم ده درته که نه چې زما کور کې یوه ښځه ده او ښځه چېرته ده بلا ده قسم په خدای چې تا به م وخوري او ما به م وخوري لا کور ته بوتله خو څوکه ما پته مو ته ولګېده چې ده بل واده کړی دی نو په ایمان زه یېرېږم ویم په چاړه راپسې راوانلي حلال مینې کې نو بس هغې له طلاق ورکړه چې ما سره مینه کې که نه دا څه وې دا خبرې مه کوه که خبر شو د دې خبرو نه نو ویم درته ویمه که نه ویم ګوره هغې نه تا پرېږدي او نه ما پرېږدي خو درته ویمه داسې خبره ده چې زه ورته په مزه ویم ما ورته بله ورځ شنګ تېر کړو ویم ښځې ویم ماله یو ښځه وکاسې مې ورته ویلې ویم بچي دې نه کېږي او دا او شنډه یو خو پته نه لګي خبرې په مزغو صحیح ورنه راله اوسې راته ونه ویلې یو خو هغه ده چې مړ مې کې یا به دې وجنم او یا به دې ستا مخکې ستا خوري زما نه پیسې اخېستي څه ستا خورټ خالد تاواني غل ګڼ کب ډاکو څنګه
زالکه ګینه د یو پوکی سره دی الو زوم ګوره او کنه مشر سړی سره ته ویم نه ته په خبره نه پیږي مړه دا دې زمانہ یو پوکی سره میدان ته روزه چې خبره وکړو مخه شه لا پیرامید ته ورې دیګه دا لا څه پیډه ما ته خو ستا ډېر د مشرولۍ خاطر وکړو اوس به ګپ ولګو څه به وکړې کوه ما دې خدای وایي چې یو څه چاکوان دي دا څه لنجم جوړه ما ته پرېږده چاخو لکه ګوته مې خوږ ما دې خدای وایي چې نن یې یو څو چاکوان وه خبره ته خوا کېده که نه وایا پچا د زړه بیللی دی وایا پچا د زړه بیللی دی او کنه پتا مې زړه بیللی دی یاره په ایمان درته وایم چې دا ښځه کور کې نه وي که نه ایله به د دا روح په سکوني لرې که خدای دې بیخ ته ښځې وباسي دا راته ووایه که نه چې ستاسو را جاښه په سره چې دا مسئلې دله حل کړم جاښه داسې دا مشره دا جوار دي زما نغدې پیسې مې پرې ورکړي دا و د کوم ځای نه دی دی وایي زما دي نو اوس ته خبره وکړه یاد وره څه دی دا څه وایي پسې دی زما جوار دي زما او دا زما دي ما ته غوږ کېده د ده یو خوریا دی خالد تاواني نوم یې دی هغه غل دی ګڼکپ دی ډاکو دی د ده په مخ کې مې 15,000 روپۍ صحیح ورکړه نورې پیسې وایي نیا مې هسپتال کې داخله ده په 80,000 روپۍ مې ته جوار اخېستې د 80 نه د 40,000 خو ما ویل زه ایمرجنسي ده ورته د ده په مخ کې نغدې پیسې اخېستې دی اوس دلته نو ته پر یې خولې باندې طبق والې وې چې ستا مخکې پیسې ورکولې نو ده ته به دې ویل چې دا زما جوار دي مه ورکوه پیسې دا هغه واورېده زما مه ورکړه خالد تاواني هغه تاواني دی جو تاواني نه یم وروره که تاسو تاوانیانې وئ او کارمانیانې وئ دا جوار زما دي او که دې کې زور یې راشه زه سبا وایم او ته ما منې نو ورشه رښتیا وایي هغه خورۍ دې راوله که نه کور کې یې ساتلې خوریا دی جوار زما دي ځه لکه ځه جاښه مه کوه یاره وایي دا بیا مې د ماتوم جاښه مه کوه خبره وره تاسو راځئ ولې جوارو کې به اوس ما ته داسې کار دی جاښې مه کوه راځئ کې به نو هلته او په سړه سینه باندې به دا خبره حل کړو ګوره دا د دې د کار نه دی ګرمي ده راځئ ما پسې راځئ دا بدماشي مې زما په پټي کوم کې راځه که نه اوس د پلالې مولخه نه نشته او پلان نشته او ډینګ دی نشته دی زه خو وایم چې یو سړی ځان سره بد کوي نو ښځه دې کوي د خدای مسلمانه یو خو ګوره دا ښځه چې پلار کله لېږې که نه بیا لکه د پیشوګانو کله په یو لوښي کې سر وردننه کوم کله په دا سال دی وګورم دا تا روجي پخ کړي مړه دا خو چرګان هم نه خوري لکه هغې ته پته و چې دا سړی بوډا دی خوروايي له پکې کړی چې ډوډۍ پکې ماته کوي که نه ښه د هغې پخ کړي او که نه لاړه لکه نه بس دی پخې کړلې لږې ډېرې پخې کړې وایي چې دی د غرمې هم وخوري نو ګوره هغې ته پته وه خفه کېږي د باندې صرف په ورو باندې جوپل کې غاښونه دې نشته دی د خدای مسلمانه لږ عقل او سړیتوب یې زده کړه ګوره زه د مشر ورور یم سر ته ختلې لکه نواب په دې سر او په دې لنګه کې اخري چې زه دلته کېناستم په دې لنګه کې غني او په سر کې څه شی مایوس دا یو ادب یې ګوره د مشر کشر خپل یو ځای یاره خفه کېږم خو که ادب په دې باندې شو د دې ادب خو نور هم بلا طریقې دي ادب دې سړی په بل څه کې هم کوي صرف د لنګ یو نو هغه طریقه راته ته وښیه زه به درته اوس څه ووایم هلکه طریقه خو دا ده چې په کار وه زه کور ناست وي او تا 80 روپۍ کور ته راوړې زه دنه کشر یم نو ته دغه د غرمې پورې ودی د اسباب ته وګوره د وخته سړی پاڅي نو په کور کې خیر او برکت وي بوتل یو ځای ولاړې خانکونه یو ځای پراته دي د کور د وګوره برنډه باندې راڅڅېدلې دونه خو نشي کولی چې اکټ ته را دې خوا کې ګوره مارچکیه ښځه لاړه د وختي موټرینګ وکړو نو ویې نه درغلم زه به یو ابطال ته یم ګوره داسې کار کوه دی ارسلا خان ماما دغه نه هغې پورې سینګولې ترکاري ډوډۍ راوړه د هغې د راتلو پورې خو پې کار چلو که دې بعضې دلته چې ګورم که نه دې واده ته مې ړم نه کېږي نه اوس مې 2 ښځې به مې راوستې دي 2 ښځې به دې کوم ځای نه راوستې ولې د ښځو نیر راغلی دی چې 2 ښځې ته ورشه نن سبا د ښځې تپوس وکړه په 15 لکه خو یو توله کالې دی
چې یلا که چې دا تیزن آدم کې نو 10 لک روپۍ به لګي هغه لارې کې نه دا مل ټکته هر سړی نن سبا نه دی د خېټې پورې اریان دی کاکا دا خو چې کله ورشي او پردی کوشي ته ودرېږي به پته د خزي پته وي چې خو ته من ټک دی خو څوک خو چې لاسې نه ورکړي چې د لاسې ونیسي چې دا یو څه ورکوي خو دې ننګ او پښتو موږ راټینګ کړو په کالي به څه وکړي د زیړو دغه یو شی دی د زیړو ولې نه چې د هغې په دی نو چې کالي ولې وانلي او سړی سبا به د مله جوارګري او پوډرینو ده کم از کم دا کالي خو د دې ښځې حق مه خري سبا پې ګوره که شل خبرې دا د قسمت لوبې دی د قسمت کیل دی ښه د یو سړي به ښه بنګلۍ داري موږ ولیده لاړه چې زموږ څه نه و د پلار نیکه څه شو په کومه لاړه چې قسمت کې که نه خدای وله ورکړي نو ته څه وایې چې لکه زه به پردۍ کوڅې ته ودرېږم موتیم دی خو بیا راته کوم لوپر رنګ وکړه خو یا به واخده سن او یا به یاسر وي نه خبرې واوره ته دې خوا که زه مو یو دوه خبر الو سلام علیکم کاته ګوره زما خبرې واورېدې که نه داسې ټول کاپیر ورته ښکاره خو دا جینۍ ښه جینۍ خو ګوره مال یې وغواړه کمبخته ته تپوس وکړم خو ته شور مه کوه بیا یېرېږي که نه نو ولې زه ناول یم څه خورې زه ور مې لو کته لکه ته مشر سړی ته پته ده چې د دې رور مشر دی او ته هم کشر هلک دی د کوم تا نه ځان ښکاره دا خبرې واورېدې والله اوس رنګم نه اوچت